زوام بیبیانو خاوند تا دا پارا بادشاہ دے پدی خاوندانو پٹی ای خلقم دا عزت سودا نشی کولے کدا خاوند نو خلق بم دا عزت سودا گانی پیر کا خستے خمورید لبستے آتا وی چرسی دے آتا خزوی خاوند میں چرسی دے جو اب غلے کے سرب عورت چرسی نوائی مولی سے چرسی دے زور تواما دا دا اللہ سر چرسی دے او تا دا پارا ولی دے تبسا نوائی ستا دوپٹا دا ستا دا عزت سودا پہ بچ دا ستا حیاء پہ بچ دا ستا غیرت پہ بچ دے ماتی مولی سے ما بسو چکو حکور کے براتا غوارد بچی رایات نو کنڈی موربا لڑیر حیاء دا وجینا کتا قتل دسترگو نبی اخ کی بیدلی او دی ظالم بتی تصویر واغستو پیس بک لبے ورک تا خو تروڑا اوڑا ورکڑی دی ٹھیک دا تا دا دی دا اجر پتمائی خوچے دا تروڑا اوڑا دی راشی نو دا کنڈ بولاڑی چے خدایا اوڑای را کڑیو خو زما تصویری دا ٹولی دنیا تا پا پیس بک چلا ولیو مالتی زما دا عزت حق والا حق مالت حق والا شتا سوک چی پریاد ورطو کس شتا سوک چی دا پریاد ولوس مالدارانو زان غلے کڑے دے و غریبانانو پای مالدارانو چلیز دکے دا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی چلتی نا از دکے چل نبی علیہ السلام اختر وز و بانزلت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ورطوئی سروڑی نچی پاخو رلمی غواری خو سراسر نشتے نبی علیہ السلام لار چی واپس راگے پخلی شوی دی نبی علیہ السلام وی بی بی عائشی دا چارا اڑلو ویت اوتلی اوستا صحابی راگے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر یوی بی بی لئی یو دوخ بار سامان رو نبی علیہ السلام چی اغولی دلو دعائی وکڑلا دا دعاون یا رحمانو سنہل الحساب علی عثمان اے رحمانا چی قیامت کے دا خلقنا حساب آلے اے رحمان ذاتا چی حساب دا خلقنا آلے یو پا یو در تا خلق پیش کی یو خدایا دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حساب ٹیب راشی خدایا دے در تا مخیتشی نزا سفارش کو سہل الحساب علی عثمان یا اللہ دا عثمان سر آسان حسابو کا اللہ تعالیٰ سفارش کو چی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حساب ترا مخ کشی نو دا نبی علیہ السلام دعا براش یا رحمانو سہل الحساب علی عثمان چاہتا وجاڑو چاہ قبر للڑو چاہتا چگی اوہو چراش خلق سکے خلق پسدے امام الانبیاء منزلت معشوم اولی درکوٹ مرتوائی نور معشومان پا مخبان دے خوشالی دا او اغا معشوم غمزدہ ناس دا اختر وزد نبی علیہ السلام ورطی ولی خبر اللہ حبیب پلار میں پلان کئی غزوہ کی شہید شوے نن زما پلار نشتا دا اختر وزد خو پلار نشتا یتیمانانو تا دا اختر پورس پلار دیر احساس کی یہ کنڈی تا دا اختر پش پخاون یادش دیر خفش نبی علیہ السلام آغا معشوم رواغ سراغ کور صحابہ دا بانزہ انتظار زما منظم کوا خود یتیم پالنم کوا یوازی پا مند اخلاسی یتیم پسر چی دلاس تا شفقت کی خودو سمر ویختی دلان درالل سمر ویختی دلان درالل دا اغمر ویختو برابر با اللہ تعالی نیکی درکی استیم ندی ورکڑی صرف لاستے پکی نبی علیہ السلام راو اسکورتا دار مداری ہو کپڑی یو سبل سی واپس روان چی روانی معشوم توئی ستا چی پلار جوندے ہو تب دا پلار سر سنگت لی پلار چی پلار دے جوندے ہو تب سنگت لی جیسی استاز زکم زیو گورم تاسی استاز مالو گو رہے کنا تب دا پلار سر سنگت لی غوید اللہ حبیبہ
زب د پلار سره چتلم زب پیاده نتلما زب می پلار په اوګه غستیو مو د پلار په اوګه خو پلار پیاده نه ما پرې بچیا پلار دے خبچیا بچیا پلار دے او بوینی خو چې دا پلار دے نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه معصوم رواغستو په خپل اوګه باندې کې چې ستا پلار به ته په اوګوړې زبتا په اوګو چې بار تروت معصومان اولیدو هر معصوم ورته پسخیږي زیریږي و یا الله چې نن زما پلار نوې او زم د امام الانبیاء په اوګو ما سورلی کړي وې نو ان لکم بمنزله الوالد للولد دس استاد د قران سوکشتا ما تا کند شکایت راولی مولی سیب دا اختر شپی ما بسی بچے راش وی زما کپڑے زما دا اختر کپڑے روجہ روانا دا مبارک قیمتی میاش روانا دا یہ روجی اول کی دی یتیمانانو لکپڑے والے پٹے لرانو والا جوڑے گا او دا اختر نیو سوش پی مخ کے ورلا کورتا ہوس کندوی چې د اختر شپه شي ما بسې بچی راشي زما کپړې دا واړه د ټیلرانو نه کپړې راوړي نو دا ماشومان نو دوی مو ویني که نه زه ورته واما چې ورګه ستا کپړې د پلانکي ټیلر سره دي د پلانکي سره دي دیر ولا ورکوم نو چې دا ناوخته شي نو بچی ماله راشي مورې دا خو بس تو د کېدو ټیم شو ټیلرانو دکانونه بند شو زه به سبا په کومو کپړو کې مونځ کوم ما ته بچی وایي چې اخیری حد لورسما نو زه بچی ته په جړا شم چې بچیا ته کپړې مغواړه او دا چا چې نن کپړې راوړلې د دې پلارانو او ستا پلار نشته دی ته کپړې راوړ ماشوم په دې پوهیږي اجاړي د مور نه کپړې غواړي مور اجاړي د خدای نه کپړې غواړي او ته په دې گاوند پاتې کېږي دا ستا گاوند دی دا ستا کلی دی دا ستا محله ده میندو دا ستا گاونډی ده تا چې درې جوړی کړي د دې سحال تا چې ځان له درې جوړی کړي د دې یتیم سحال د اختر په سار براش مزه کوي او کوي جوړه مې په 3000 اغوستې زه ستا 3000 سکو دا 3000 به دې ورکړې وي په دې 3000 به دې 3 یتیمانانو له جوړې اغوستې وي او نن به دې په اختر په مانځه کې د ځان سره په یو صف کې ودروي چې هغې مور ته نن نه وې جړلې چې ته کپړې والې او یتیمانانو له اوس بچی وی مورې زما خو پلار نشته دا کپړې ما له چا اغوستي دا بچیا یو ځوان به اغوستي یو ترسناک به اغوستي نو بچو لاس اوچت کې دعا ورته وکئ چې نن یتیمانانو ته د پلار احساس ونه شو د دې نه بل غټ عبادت نشته دی عبادت دا دی